الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبة. طالبانو مخکې موږ درته بحث کړی و په اتقان فی علوم القرآن کې سورة التوبه چې ده او سورة انفال دواړه مستقل دي او صرف یوه خبر دلته ده لکه که موږ تاسې اوس متصل روان کړی وی بسم الله ته ضرورت نه و چې اوس مو بند که اوس بسم الله بیا ووایو که یې ونه وایو نو هلته ما تاسې ته یوه خبر کړې وله چې فتاوا هندي وله لیکلي چې وایې به امام جزري رحمه الله وی نه به یې وایې ځکه چې لیکل سوي نه ده نو وایې به یې هم نه که نه یې تاسې تفسیرو کې لیکلې ولې لیکلې طالبانو دلته هم لیکلې ده نو ولې لیکي ده او دی وایي طالبانو روح المانی وایي که په منځ کې د پیورې دی جبانې قرآن ودرو بیا بسم الله وایې که نه به وي د روح المانی هم دا رایه ده براءة من الله ورسوله براءت تل طرف د الله او د رسول الى الذين عاهدتم من المشرکین هغه کسانو ته چې تاسې عهد کړی ده ورسره له مشرکینو نه طالبانو نبی علیہ السلام د مشرکینو د مکې سره عهد کړی بیا دوی د عهد مات که کله چې نبی علیہ السلام په صلح د حدیبیې کې بیعت عهد کړی له دوی سره بیا په دې د عهد دوی مات که چې ماتې که دي کاپیرانو بیا د بنو خزاعه د نبی علیہ السلام سره هلپ کړی بنو بکر له دوی دا دوه قبیلې وي کاپیران ول خو خپل منځ کې سره وران ول بنو خزاعه د رسول علیه السلام سره یې مینه وه اگر چې کاپیران هم الحلیفانې ول او بنو بکر د مکې له مشرکینو سره بیا بنو بکرو په بنو خزاعه حمله وکړله بیا هغوی راغله نبی علیه السلام نه استنصار وغوښته بیا نبی علیه السلام کومک ته ورغی عهد مات سو دلته یو څه کسان ول چې هغه نور قومونه م ولغو نور قومونو ته نبی علیه السلام ویلې چې د دوی سره خو عهد مات ده نو څلور میاشتې تاسې وګرځېږئ معلومات به درته اوسي چې څه کېږي فتح د مکې هم راغله بیا فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله تاسې نه یې عاجزونکي د الله وان الله مخزي الکافرین دلته روح المانی یوه نکته ویلې ده بیا په دغه حج کې چې فتح د مکې راغله په دغه کال حج چې د نهم کال حج طالبانو نبی علیه السلام بیا ابوبکر صدیق صاحب د حج د مشرۍ دپاره ولیږه رسول الله لا نړو لسم کال باندې لاړو دلته بیا نکته ښودلې ده چې نکته به طالبانو خپل کار کوي واذان من الله او اعلان سل طرف د الله او د رسول خلکو ته یوم حج الاکبر په ورځ د حج اکبر باندې ان الله بريء من المشركين ورسوله وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم طالبانو عوامو کې یوه خبر مشهوره ده حج اکبر ورته وایي حج اکبر دې ته وایي طالبانو چې عرفات د جمعې په ورځ باندې راسي دې ته دوی څه وایي حج الاکبر وایي دا طالبانو چې د عوامو دومره غټه مشهوره کړې په دین کې هم کم استبغه لري که نه لري دلته روح المانی لږ خبره ورته کړې دوه خبرې دي طالبانو یوه خبر دا ده چې د حج اکبر چې عرفات د جمعې په ورځ راسي شرعه کې دې حج ته حج اکبر ویل سوی نه علامه علی قاری صاحب یو کتاب جوړ کړی الحز الاوفر فی حج الاکبر هلته صرف دومره لیکلي دي وایي لا مشاحة فی الاصطلاح خو بس اصطلاح د خلکو جوړه ده چې کله د جمعې په ورځ راسي بس دې ته حج اکبر وایي دا اصطلاح جوړه ده شرع کې نسته نو څه پروا کي دا اصطلاح مشاحة فی الاصطلاح که بیا ثواب یو په اویا ده یو ضعیف حدیث ته طالبانو روح المانی وایي تسمیة الحج الموافق ليوم فلم يذكروها وإن كان صواب ذلك الحج زيادة على غيره كما نقله الجلال سيوطي في بعض رسائله وهذا حديث ضعيف طالبان پروانه کې حج اکبر ورته وایم لا مشاحة في الاصطلاح او صوابي
په ضعیف حدیث کې راغلی د طالبانو یعنی لکه د عوامو چې دومره غټه کړي دومره غټه خبر نه ده طالبانو په خبر خو پوه شئ ما هم حج اکبر کړی طالبانو دومره غټه خبر خو نه ده ځکه یو وارې مو حج اکبر سره برابر سوی 2 حج مو کړي طالبانو الحمدلله الا الذين عاهدتم کني دا اوس هم طالبانو یو سړي ښه په کلکه راتویلي وي عمرې ته دې ولېږم بس دا شلم نه یې خواته لاړ سم میل نه ځم ځکه طالبانو نو عمرې ته چې لاړ سي نو هلته پردي هغه به وي دلته طالبانو دا غټ خدمت ده خو ستړی م یم طالبانو عمرې کې خو سړی ډېر ستړی کېږي بېرته چې راسي بیا ستړی کېږي سبقونه بیا شروع کېږي بیا ستړی کېږي نو خو آخر خو موږ هم انسانان یو الا الذين عاهدتم من المشركين مگر هغه کسان چې عهد مو سره کړی له مشرکینو سره ثم لم ينقصوكم شيئا بیا نه د کم کړی له تاسې سره کم شی ولم يظهروا نه کومک کړی د دې تاسې په خلاف د تاسې له دښمن سره فاتموا الیهم عهدهم تمام کوي له دوی سره عهد الى مدتهم ان الله يحب المتقين فان صلح اشهر الحرم کله چې تیرې سوې میاشتې د حرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم ګیر یې کوي بندیان یې کوي واقعدوا لهم كل مرصد کینئ دوی ته په هره لاره کې چې دوی تیرېدل فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم طالبانو روح المانی دلته یو په دې بحث کړی چې نسخه د قرآن په اجماع راځي که نه بعضې حنفي علماو نه نقل کړي ځکه اجماع هم طالبانو قطعي ده اجماع هم طالبانو قطعي الثبوت ته ګوري لالوګانو اوله سجده په مانځه کې څوک ده فرد دویمه څوک ده دویم هم طالبانو صحیح رایه ده ما په دې تحقیق هم کړی فرض ده په چا ثابته ده په اجماع باندې ثابته ده طالبانو دا خلک ډېره پوښتنه کوي دی اوله سجده خو په قرآن ثابته ده صحیح ده دا دویمه په چا ثابته ده که په حدیث ثابت سي نو هغه خو فرضیت نه راولي نو دا په اجماع باندې ثابته ده طالبانو ما په دې ډېر ښه مفصل بحث کړی انشاءالله دا مسله د ما دغه کتاب کې هم شته چې دا نوې چاپ سوي چې دې کې ده او که دغسې مې یو بل لیکلی ده چې هغې کې دا ما نه بیا بیا واقعدوا في كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة بیا روح المانی اوږده مسله ذکر کړي شافعیان وایي که سړي مونځ قصدن پرېښود طالبانو دا کافر ده احناف وایي نه ده کافر بس دومره خبره ده ډېره اوږده ده طالبانو لنډه مې کړه وان احد من المشرکین استجارک که چیرته یو د مشرکانو تا نه پناه وغوښتله امن یې وغوښت فاجره امن ورکه حتی یسمع کلام الله تر دې چې واوري دوی خبرې د الله ثم بلغهم امنه بیا چې موده تېره سوه بیا جای د امن ته ورسوه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون یعنی کوم کافرانو چې تا نه څوک وغوښت امن ورکه خو په دغه زمانه کې د اسلام دعوت ورته که نه چې اسلام نه پوه سي خو نن خو طالبانو دغه خبرې نشته کیف یکون للمشرکین عهد عند الله څنګه به مشرکینو لره عهد وي په نزد الله وعند رسوله الا الذین عاهدتم عند مسجد الحرام فما استقاموا لكم دوی استقامتونه که تاسې لره نه فما استقاموا لكم که دوی تاسې لره استقامت وکړه په دې عهد یې وکړه په دې عهد باندې وفا وکړه فاستقیموا لهم تاسې ورلره استقامت وکړئ یعنی وفا بالعهد وکړئ ان الله يحب المتقین یعنی که په دغه موده کې دوی وفا وکړه تاسې وکړئ کیف څنګه به دوی لر عهد وي په نیز د الله باندې نسته ده وان یظهروا علیک که دوی کامیاب سي په تاسې لا یرقبوا فیکم انتظار لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه نه مراعات کوي د تاسې په شان کې خپلولۍ او نه ذمواري یردونکم بافواههم هسې مو خوشحالۍ په خلو وتأبى قلوبهم او منع راوړي زړونه د دوی واکثرهم فاسقون
اکثر دی دوی فاسقان دي اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم دوی سری ساء بد ما اغت دوی کوي لا يرقبون في مؤمن ان نمرعت کی په مؤمنانو کې الا ولا ذمه نخپل ولیون ذمواری واولئک هم المهتدون یعنی کافران د سبات خلک فإن تابوا وأقاموا دا رښتیا د طالبانو قرآن رښتیا وي تیر شل کلن مبارزه کې طالبانو دوی څومره ظلمونه وکړل د لوګر کې طالبانو داسې یوه پیښه وسوله یو اربکایو خپل خوریای مولا او جنازه کې بیچارهګۍ خلکو په منځ کې وویسته مجاهد و شهید یې کړ یعنې جنازې ته راغلي جنازې نه راویسته هلته یې شهید کړ خو اوس چې الله عز وجل الله مسلمان ته هغه راوستله دا اوس طالبانو تنا د تیری اردو تقریبا 1.5 لک نه ډېرو کونډو تنا امارت پالنه کوي او احسان هم په ځان نه بلي داسې وایو د دوی حق ده راباندې صحیح د طالبانو کنه اسلام داسې یو دین ده فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون د تیر نظام د هلمند والي و طالبانو دوه جمعې مخکې ښځې راسره رابطه کړې وه چا ظلم پې کړی و خپلو زمنو ظلم پې باندې کړی و زړل یې راته وي ما د تا نمبر پیدا کړی چې د یو مصلح انسان د الله په خاطر د الله په خاطر وي د ظالمانو نه مې خلاصه کړه مې کابل خمندان امنیت سره خبره ورته وکړله ډېر په انسانیت باندې طالبانو هغه اوس د موږ ناموس ده دوی لا يرقبون الا ولا ذمه اما نحن لسنا كذلك وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَإِن نَكَثُوا كَدُوی مات کی أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا ولی جهاد نه کوئ له هغه قوم سره نکثو ایمانهم چې دوی مات کړي دي خپل عهدونه وهموا باخراج الرسول قصد کړی په اخراج د رسول وهم بدؤوکم اول مره دوی هغه کسان ول چې شروع کړه اول وار مره اتخشونهم تاسو له دوی ډاریږئ مډاریږئ فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم قتال كيل دوی سرام يعذبهم الله الله بعذاب ورکی دوی تدی تاسی پلاسونو ويخزيهم الله بذلل کی وينصركم عليه الله بتاسی نصرت ترکی ويشفي صدور قوم مؤمنين الله بشفا ورکی زړونه قوم ته چې مؤمنان دي زړونه به يخسي چې کافرانو وزي ويذهب غيظ قلوبهم او لاړ بس يخبسي زړونه د کسانو يخبسي ويذهب لاړ بسي غوسه د زړونه یعنی زړونه به يخسي ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ام حسبت تګمان کې ان تتركوا چې تاسې به پرېښودل سئ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الله بنی معلوم کړیا کسان چې جهاد کوي له تاسو نه ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا چې نبی ولی بغیر د الله ولم يتخذوا من دون الله ورسوله ولا المؤمنون وليجا بطانا پټ اسرار ملګریم والله خبير بما تعملون یعنی تاسو فکر کوئ د سې ډایرکټ په جنت ته لاړ سئ الله به تاسې لا نه امتحان کړي چې څوک مخلص یې څوک نه څوک پټ له کافر سره ملګرتیا لري څوک یې نه لري وما كان للمشركين نه د مناسب مشرکانو لره ان يعمروا مساجد الله چې دوی آباد کی مسجدونه د الله دا داسې چل و طالبانو عباس رضی الله عنه چې بندي کړي مسلمانانو پیغور ورکوي مشرک نور تیزی خبرې ورته کړي علي رضی الله عنه ورته ویلې وی تاسې د موږ بدۍ ذکر کوئ بیا هم طالبانو په سړي هغه غره غالبه سي کنه علي رضی الله عنه ورته ویلې د خو ترو نو
وی تاسې ای صحابه وی تاسې د موږ بدۍ ذکر کوئ ښېګڼې مو نه ذکر کوئ. نو عباس صاحب خو یوه ښېګڼه دا وله جومات یې آباد کړی سقایت الحاج د ده کارو که نه هغه څانه اوبه راویستل د زمزم نو هغه هم د موږ او حجبه او خادمان د بیت الله موږ یو هغه ولې نه یادوي. الله دا آیات را نازل ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. هڅه کوي د اعمال ایمان نه دی پیدا نه کوي. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. طالبانو روح المانی دلته یوه خبر کوي جماعت کې خبرې څنګه دي دی وی ناروا دي. طالبانو اصلي خبر دا ده د اخوندانو باندې جماعت کې خبرې ډېرې بدې لګېږي که نه. طالبانو دومره ډېرې ناروا نه دي. یو غټ مشکل دا ده وای جماعت کې خبرې الحدث ورته وګوري روح المانی کله رہی طالبانو الحدیث فی المسجد یاکل الحسنات کما تاکل البهیمة الحشیش. ته حدیث طالبانو اصل کې فتح القدیر راوړی. الله دې په ده باندې رحم وکړي. طالبانو دا تقلید هم ډېر بادشاهي ده کله کله سړی څومره چې محققین علما د احنافو تیر سوي دي همدغه حدیث ته استدلال کوي او دا حدیث دروغ د طالبانو لاندې لیکي لم اقف له على اصل. دا حدیث هېڅ اصل نه لري. دا شامیم بیا تېر نقل کړی رد کړی. دا طالبانو بس یو وارې ابن الحمام ډېر معتمد سړی دی د حدیث ذکر کړی ته ټولو شکویلي چې کړی ده تحقیق چا نه ده کړی. دا اصل نه لري. جماعت کې خبرې طالبانو محاکمه شامي داسې کړي او اعلاء السنن. جماعت کې هلته خبرې ناروا دي چې جماعت ته د خبرو په نیت راسي. دا اوس تاسې لومبی په جماعت کې خبرې کولې کم نه کولې روا وي که ناروا وي. دا طالبانو داسې ده که راسي د عبادت دپاره وروسته بیا خبرو ته کښېنې دا هېڅ پروا نه کوي. لکه تاسو ترجمې ته راغلي که نه سم د مازدیګر مرغۍ هم ځانه جوړې کړي. دا طالبانو پروا نه کوي. دا ناروا ده چې راځئ لاړ شو جومات کې به یو ګپ شپ ولګوو. دا ناروا ده. خبر پوهېږئ دا اصل کې د فتوا ظهیري خبره ده. د احنافو اصلي محققه رایه دا ده طالبان دا هسې مشهوره سوې ده. بس دا هسې طالبانو دغه حدیث ذکر کوي طالبانو او دا حدیث صحیح نه ده. ګورئ طالبانو دې ته هم فکر وي. نور ځتې بیا د جومات خدمتونه اجعلتم سقایت الحاج ایا تاسې ګرځولی د سقایت الحاج و عمارة المسجد الحرام دا داسې بلی که من آمن بالله والیوم الاخر وجاهد فی سبیل الله. دا دواړه کله برابر دي چې یو سړی جهاد کوي ایمان یې راوړي نور اعمال صالحه کوي. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اے کسانو چې ایمان مو راوړئ لا تتخذوا آباءکم. دا داسې چل و طالبانو مهاجرینو ویلې وی موږ خو هجرتونه تا موږ ته امر په هجرت وکړه. که هجرت وکړو نو بیا به موږ له پلرونو له زمنو له ښځو له تجارتونو له دوی ټولو شیانو نه به موږ قطع سو ضایع به سي ټول هغه شیان. نو الله دا آیات را نازل کړه چې نه هجرت وکړئ. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان. که تاسې پلرونو ورونو خپلوانو خوښ ګڼي کفر په ایمان ومن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. څومره سخت وعید د طالبانو چې د تا ورور پلار کفر خوښوه ته بیا له دې سره توله او دوستي مه کوه ورسره ملګرتیا مه ورسره کوه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها او مالونه چې تاسې کسب کړي و تجارتا تخشون کسادها تاسې ډارېږئ چې فلج بسي ومساکنا ترضونها او هغه مسکنونه چې خوښوئ احب الیکم من الله ورسولی وجهاد فی سبیل الله فتربصوا نو بیا انتظار وکئ
تر دې چې الله راولي خپل امر چې عذاب ده والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله نصرت کړی دی تاسې فی مواطن کثیره په ډېرو ځایونو کې ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم چې کله تاسې تعجب کې واچولی ډېر والی مو فلن تغني عنكم شيئا دفعی نکل تاسی نه هیڅ شی وضاقت علیکم الارض بما رحبت مدبرین. دا داسې چل و طالبانو په ټولو نه غټ جهاد چې رسول علیه السلام ډېر صحابه درلودل چې جنګ هم پکې سوی کنی تبوک ډېر غټ جهاد دلته 80,000 پورې کسان ول یا 60,000 ول یا 40,000 ول مخکې خو به لږ لږ صحابه و 2,000 3,000 داسې غزوه د حنین چې کله فتح د مکې راغله 10,000 دا نفر ول 2,000 نفره د طلقا ول طلقا دغه غټ غټ کافران یعنې داسې به ووایو طالبانو لکه نن زمانه کې چې بیستیک ورته وایي د هلته طلقا ول دا 2,000 نو دا هم د ځان سره بوتلل حنین ته 12,000 نفره سول. نو دلته مسلمانانو ویلې نن خو بیخي موږ نه ناکامیږو الله نه تمه راوشکېدله طالبانو دې ته تمه سوله طالبانو دوی چې روان ول نو کمین سره د هغوی مخ سول وادي الحنین کې بیا چې طالبانو ما سره طایب ته ځئ چې زه جای دروښیم چې دغه وادي الحنین ده او بیا ځکه ما د طبیعت الله داسې پیدا کړی طالبانو چې په لټنې بیا د راوکمه الله داسې یو طبیعت را کړی په لټنې تقلید مخدی دی خبره وکړه بیخي منم نه تر څو چې خپله علمي تحقیق پې ونه کمه. نو بیا الله عز وجل ماته ورکړله وتښتېدل صحابه فرار وکړ یا نبی علیہ السلام ویلی الی عباد الله او د ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب المطلبی الحارثی دا نبی علیہ السلام د ترزو یو بل ابو سفیانو کا دا مشهور ابو سفیان ابن الحرب نو ابو سفیان ابن الحارث ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب المطلبی الحارثی د نبی علیہ السلام دم نو ایمان راوړي طالبانو. نبی علیہ السلام چې فتح د مکې ته روانو دی په لاره داسې روانو مدینې ته او سره مخ سو ایمان یې راوړ فتح د مکې ته راغی څو ورځې وتلې دلته اوس د نبی علیہ السلام اوښه نیولې وله ټول صحابه تښتېدلي وو نبی علیہ السلام څو صحابو سره د جنګ په میدان کې پاتې وو انا نبی لا کذیب انا ابن عبد المطلب دا شعر د ځان سره ویلی او غږ یې وکړي الی عباد الله شګ یې راواخیستلې الله بیرته ماته دښمن ته ورکړله دغه جهاد قصه کوي. خو بیا دې کې طالبانو دومره غنیمتونه نیولي که نه چې بیخي له حساب نه وتلي وخان ول وزې وې چې بیا په جعرانې کې راوړلې طالبانو په جعرانې کې تقسیم کړې بیا نبی علیه السلام د جعرانې نه عمره هم کړې ده. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت تنگ سپتا سمزک سرلدی سمزک ډیر وسیعه ده ثم وليتم مدبرین بیا مو واړولې شاګانې دښمن ته وتښتېدی. ثم أنزل الله سكينته على الرسول وعلى المؤمنين وأنزل الله نازل کړل لښکر داسې لښکر لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. دلته ملائکې الله نصرت خو دلته جنگ نه ده کړی په بدر کې ملائکو جنگ کړی دلته دې لپاره تنا راکته کړلې چې د مسلمانانو هغه روحیه ور برابره کړي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. شپږ زره طالبانو ته غلامان په دې جهاد کې نیولي ول. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلا. یعنی پس لدینه به مشرکان زتی جماعت ته نه ننوځي. فإن خفتم کډاری دلی تاسې عیلا د فقر نه دوی خو ویلې چې که مشرکان بند کو نو دا مشرکان خو دلته حج ته راځي دي موږ ښه تجارتونه پې کېږي خلک چې حج ته راځي تجارتونه دوی راوړي بازارونه ډېر ګرم وي نو موږ به په قیران سو الله وی. فإن خفتم کډاری دلی تاسې عیلا د فقر نه فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. د مشرک جماعت ته ننوتل طالبانو څنګه دي په دې باندې بحث کړی. روح المانی یو بحث دا کړی چې کافر سره مصافحه کول څنګه دي. دلته څه حدیث نقل کړي چې نبی علیه السلام ته جبریل علیه السلام راغی
نو نبی علیہ السلام لاس ورکړ، جبرئیل علیہ السلام لاس ورنه کوي. ولې وی تعالی مشرک سره ستړي مسې کړي، او بل د دوی په انیې او په لوښو کې به خوراک نه کوي. قاتل الذین قتال کیل کسانو سره لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق او نه غاړک دی دین د حق ته من الذین لکسانو نه چې کتاب ورکړل سوی حتی تر دې چې دوی جزیه درکي عن ید وهم صاغرون لخپل لاس نه او دوی ذلیل وي. یعنې طالبانو اوس خو تیر خبره ټول له مشرکینو سره، اوس له اهل کتابو سره شو. اهل کتابو باندې به څه کوي چې د اسلام دین ته هغه نه کوي او د اسلام په وطن کې اوسیږي. طالبانو جزیه به ترې اخلي. طالبانو روح المانی وایي جزیه به دی خپله راوړي، ذلیل به یې راوړي کافر. خو په دې کې د علماو اختلاف ته وایي که چېرته یو کافر وي د جزیه د غلام په لاس راولیږي تر اخلی به یې که نه خپله به یې ورته راوړي. نایب په لاس باندې اصح د روایاتو کې د نه د به یې قبلوي. خو نن ولې طالبانو او چې راځي په سوارلۍ کې به نه راځي، پیاده به راځي چې څوک راوړي جزیه راوړي چې دومره ذلیل وي. وانتم صاغرون. دی څه وایي طالبانو وکل ذلک من ضعف الاسلام عامله الله تعالی من کان سبب له بعدله. نن طالبانو مسلمانانو نه خلک جزیه اخلي، دی ترې اخلي او مسلمانان داسې مولیان مغرور ناست دي کوي چې علم مو ټول خلاص کړ. ولاکه می چیم کړي دا خبرې چې موږ او تاسې کوو طالبانو دا په نسبت سره داسې دي. زه به یاسې یو بله خبر طالبانو دنیا ساینسدانان داسې وایي دا لوی حکیمان وی تر اوسه پورې د دنیا په ژوند کې انسانان تر اوسه وړکي هلکان دي. یعنې د دنیا دومره علوم په دنیا کې پاتې دي چې انسان سپینګیرتوب ته رسیږي که نه ډېر عقل پخیږي. نو انسانان تر اوسه واړه ماشومان دي په دسترخانو چې ګرځي راګرځي. داسې دنیا لا دومره علوم سپړېدا ته لا پاتې دي. موږ یې بیخي طالبانو دسترخان هم لا تر اوسه نه دی لیدلی. داسې حالت کې موږ مناظرې ته ولې نه تیاریږو، موږ مزخرفات ولې نه وایو. وقالت اليهود عزير بن الله. ویلی یهودیانو عزیر ابن الله دا عزیر ویلی په خدایي ونیو. طالبانو کله چې بخت نصر هغه مات بیت المقدس یې ړنګ بیا دی وړکی لکو دی مړ نه که طالبانو. بیا دی هغه بیت المقدس ته چې راغی که نه 100 کاله یې مړ که بیا راویښ سو، بیا چې راژوندی سو بیا ښځې ته راغی، بیا هغه نور سپین ږیرو ته راوسته که نه. بله ورځ مې چې درته ویلې بیا چې هلته راوسته ورته ویلې تورات ضایع سوی دی. بیا تورات د ورته ویلې پلان کیجي کې دا چې هغه ښخ سوی چې ورغی هغه خراب سوی و ځکه په پوستکو کې لیکل سوی. بیا یې ویلې چې الله یو نور را نازل کړي د په زړه باندې هغه ور په یاد سو. نو بس دوی سره یې د ډېره مینه پیدا سو، پیله خدایتوب یې ونیو. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون. مشابهت کوي په دې خبرې قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. الله دې دوی مړه کي انا يؤفكون. اتخذوا نیولي دي دوی احبارهم علماء خپل او رهبانیان په خدایي من دون الله بغیر د الله نه والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد. دوی ته امر نه رسوي مګر د یو الله لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. دوی طالبانو خپل علما او پیران په چا باندې نیولي دي؟ رهبان دی خدایان نیولي دي. طالبانو دلته یوه خبر کوي نبی علیه السلام ته عدي ابن حاتم وایي زه نبی علیه السلام ته راغلم په غاړه کې مې صلیب پروت و د سرو زرو. ما ته یې دا ایسته واچوه عدي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دا ایسته واچوه ناروا ده. طالبانو روح المانی وی والآیة ناعیة. دغه آیات غږ کوي اعلان کوي على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا كتاب الله
تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لكلام علمائهم ورؤسائهم. نن چاته حدیث وای طالبانو څه درته وي د افغاني جامعې کې عادت وي حدیث مراته وي کتاب د فقه خبر راته وکړه یا د پیر صاحب خبر راته وکړه. روح المانی وی د آیات کې اعلان دغه کسانو ته چې قرآن او حدیث پریښی لکلام علمائهم ورؤسائهم والحق احق بالاتباع فمن ظهر وجب على المسلم اتباعه وان اخطا اجتهاده. الله دې لمونږ له دې نه وساتي. نن طالبانو بس یو څوک چاته چې قرآن وایي چاته چې د حق خبره کوي دا نه مني طالبانو. بس پیر چې څه ورته ویلي هماغه پیر خدای جوړ کړی دی. بل مرید هلته استاد ملا جوړ ملا چې څه ورته حق پسې وګرځېږئ طالبانو حق پسې وګرځېږئ چې حق څه درته ویلي. یو شاګرد یو مولا نه خدای جوړ کړی بل خدای جوړ کړی دی. يريدون إرادة لردوي أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله من عروري الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الله غزات چر لگلے دا رسول پا هدايت ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون خرمالون دي خلقو پا باطل ويصدون بنعكي خلق للعارض اللانا والذين يكنزون چیز خزانكي سرزر سپنزر نينا پا كي پلارد الله کے فبشرهم بعذاب أليم زيري وركي دويت پا عذاب أليم. طالبانو یو صحابي و ابو ذر غفاري نومید رضي الله عنه هغه د کعب الاحبار سره مناظره سوله. کعب الاحبار یو یهودی و طالبانو بیا ایمان راوړی تابعي و کعب الاحبار. نو د ابو ذر غفاري ورته ویلي چې مسلمان څومره مال لري باید څنګه یې کړي صدقه یې کړي. ځکه الله وی الذین څه شو والذین یکنزون الذهب هغه څوک چې سره و سپین زر ذخیره کوي نه پخه کوي نه پله دوی ته عذاب زیری ورکړه. نو د ده مذهب دا و طالبانو د ابوذر غفاري ټول به صدقه کوي. هغه ده ورته ویلې چې نه داسې نه ده دا د اهلي کتابو په حق کې ده. هغه ورته ویلې وي غوسه وسو ورته چې غوسه سو طالبانو کعب الاحبار تر منډه کړه دی پسې ور منډه کړه لکړه ورسره وله. هغه عثمان صاحب ته پناه وروړه دا د عثمان صاحب خلافت چې پناه یې وروړه طالبانو عثمان صاحب ته چې پناه وروړه بیا یې هم د لکړې وار پې وکړه ښه سم زپې ورکړه چې وارې پې باندې وکړه طالبانو. بیا هغه ورته ویلې څه ورته وایي دا جنجالي سو چې جنجالي سو هغه ورته ویلې وي باید ټول صدقه ورکړي. هغه ویلې چې نه دا تنه د هغوی په حق کې ده. بیا طالبانو دا جنجال دومره ډېر سو مزدحمین را ډېر سول ټول صحابه یو طرف ته ول دی بیچارهګۍ بل طرف ته. بیا دلته ژوند نه تېرېده طالبانو. بیا نبي هغه سره یې مشوره وکړه عثمان صاحب ته. هغه ورته ویلې ربضې ته لاړ شه. ربضه طالبانو مدینې نه لرې داسې یوه دشته وه بیچارهګۍ او د یو له ډېرو زهادو صحابو نه یعنې د متقیانو له هغه علماو د صحابو نه و چې الله یې تزکیه د نفس کړې وله. بیا هلته اوسېده طالبانو. بیا وفات سو. د وفات دومره غمجنه قصه ده طالبانو هغه ذکر کړې ده. علامه ابو نعیم په خپل کتاب صحابو په اړه معرفت الصحابه په نامه یو کتاب جوړ کړی. هلته سته یوم هغه ورځ یحما علیها چې ګرمول کیږي به علیها د ده دپاره په اور د جهنم کې د ده د مال نه به طالبانو تبۍ جوړه سي تبخی به جوړ سي د وسپنې دا به ګرم سي دا غل کیږي به فتکوا دا غل کیږي به پې باندې جباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ظلم مکوئ په تاسې په دې ورځو کې په خپل نفسونو وقاتلوا المشرکین کافه كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. دلته طالبانو روح المانی بیا یو بل بحث کړی چې تاریخ څه وخت شروع سو. طالبانو تاریخ خو دلته نه و. ابو موسی اشعري رضی الله عنه
ته نبی عمر صاحب خط ورلیږلی و ابو موسی اشعري ورته ویلي وي تا ته خط راغلی شعبان کې لیکلی موږ نه یو خبر چې راتلونکي شعبان کې که مخکې بیا طالبانو تاریخ د هجرت نه شروع کړو د تاریخ په اړه ښه کتاب دا د طالبانو بیا که ګوره اعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ د سخاوي کتاب دی یو جلکي کتاب دا وګورئ طالبانو بس بیا به ډېرو شیانو باندې واقع اعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ انما النسیء زیاده دوی به داسې کول طالبانو مثلا د عربو په دې میاشت د حرم کې جنگ ناروا و که نه بیا به طالبانو چې ضرورت ورته پیدا سو جنگ به په دې میاشت کې وکړو بیا به دا جنگ دا بله میاشت به بیا حرم وګرځولې دې په جای دا به یې وروستی کوله نو الله دا آیات را نازل کړ انما النسیء زیاده دا وروستی کول زیادت ته په کفر کې یضل به الذین کفروا یحلونه عاما یو کال حلالی و میاشت بل یو کال حلالی و میاشت بل کال حرامی لما لیوطئوا عدة ما حرم الله چې موافق سی له هغې سره په شمار د هغه چې الله حرام کړي فیحلوا ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی القوم الکافرین یا ایها الذین آمنوا ما لکم څه دي تاسې لره اذا قیل لکم انفروا راپورته سئ فی سبیل الله په لار د الله کې جهاد ته اثاقلتم الى الارض درانده سوي یې مځکې ته ارضیتم بالحیات الدنیا ایا خوښ کړی مو د ژوند د دنیا الاخرت نه فمتاع الحیات الدنیا فی الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل د تبوک جهادو طالبانو نبی علیه السلام چې طایف نه راغی تبوک ته تله نو هلته طالبانو ګرمي هم ډېره وه او باغونه میوې باندې راغلي ول نبی علیه السلام ویلي جهاد ته لاړ سئ نو درانده درانده کېدل دې خوند ورکړی الا تنفروا که تاسې ونوځئ جهاد ته پس له وتلو پس له غوښتلو د رسول علیه السلام نه يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا يضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه کتاسې د نبی علیه السلام نصرت ونه کوئ فقد نصره الله الله دې د نصرت کړی وو هغه وخت کې اذ اخرجه الذین کفروا چې کله نبی علیه السلام وایست هغه کسانو چې کافر وو ثانی اثنین نبی علیہ السلام دویم د دوو بل ورسره ابوبکر صدیق فی الغار په غار کې اذ یقول چې ویلی لصاحبه لا تحزن ان الله معنا طالبانو نبی علیہ السلام چې هلته لاړو بیا هلته دوی 3 ورځې تېرې کړې درېیمه ورځ چې وه ډوډۍ به طالبانو هغه ورته راوړله عامر علي رضی الله عنه درېیمه ورځ باندې طالبانو یو دلیل پیدا که دلیل چې نبی علیه السلام دوی ته د مکې نه د مدینې لاره وروښي دلیل الدیلی ورته ویلې عامر ابن فهیر دلیل الدیلی نبی علیه السلام دوی ته واروستل چې هغه دلیل الدیلی ورسره سو لارې نبی علیه السلام دوی ته د هجرت تر وښودله روح المانی دلته طالبانو یوه بله خبره هم کړې نبی علیه السلام 3 ورځې چیرته ځان خپي کړی و په غار ثور کې او دی وی چې امام احمد ابن حنبل هم چې کله زمانه د هغه راغلله څه ورته وایي د خلق القرآن مسله راغله دم په غار کې ځان پټ کړی و روح المانی وی واختف هذا العبد الحقیر زمن فتح بغداد بعد المحاصره سنه 47 بعد 1200 1240 کال کې طالبانو وایي څه 3 ورځې پټ سوی وم په سردابو ته خانه کې پټ ننوتلی وم دا د دنیا عادت ته طالبانو الله یې په خپلو دوستانو باندې راولي کله وخت پټ سي خپي سي طالبانو چیرته لا تحزن مغمجن کېږه ان الله معنا الله لمونږ سره ده دوی په غار کې ناستل طالبانو کته د کاپیران ښکارېدل پښې ښکارېدې نو هغه ورته ویلې ابوبکر صدیق صاحب چې هغې ښکاري داسې نه موږ وویني وایي نه لا تحزن ان الله معنا مغمجن کېږه الله له موږ سره سته
فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا ويغرزول كلمة د کسانو چې کفر یې کړی سفلا ټیټه. دلته طالبانو روح الماني شویګانو سره تنبه سوی ده. شویګان وی علي سی ابوبکر سیبي چیم نه ده د یو انساني سناین ده. نو داسې طالبانو سره رالوزولي دي چې کو طالبانو ته ډېره مهمه خبر نه راځي پړو انفروا خفافا وثقالا انفروا را پورته سئ سپکو دراند وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. راپورته سئ اسلامي امت راپورته سئ درانه سپک راپورته سئ. دنیا بیخي ډېر ظلمونه شروع کړي دي. هېڅوک هم دغه ملل متحد هغه تنه مسلمانانو ته وي هغه د څورته بشر حقوق نسته ده. ټوله غذا یې په دا بله خوا راواړوله زورور ته هېڅوک هم څه نه وایي. خو الله پاک دې موږ ته دا قوت راکړي چې راپورته سو. او موږ هلته طالبانو ګوره نن یوه قاعده مو ویلې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. خامخا طالبانو موږ یې ناکام کړو. ټولې دنیا سره په جنګ ناکام یې کړو. جنګ ټولې دنیا سره و طالبانو. ټوله امریکا وه، ټوله اروپا وه، ټوله استرالیا وه، د درې وچې دا خو درې خو ټولې قارې راغلې وې او د اسیا هیوادونه پکې ول. اردن و په عربي هیوادونو کې، ترکیه وه، اذربایجان و ارمنستان ول په اسیا کې. دوی پوجونه دلته شتون درلوده په افغانستان کې او د افریقایي هیوادونو نه ول طالبانو. الله څنګه کړل؟ ماتې کړل طالب. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تاسې څه فکر کوئ طالبانو چې الله به حماس مات کی؟ نه. والذین کله کله وایي ولاد نه ماتېږي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اسې یو ورځ د اسرائیلو رئیس جمهور مخکې ویلي ول وي د حماس تاسې د کورک چرماغ غوندې بیخي ماتېږي نه. کورک چرماغ خو پېژنئ که نه؟ او بیخي ماتېږي نه. عزم برابر ده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. مونږ چې ورې جهاد په یو وطن کې شروع کړو طالبانو عزم مو کلک کي الله مو سر ته رسوي. باید په دې پوه سو. ولو کان عرضا قریب که چیرته وي یو عرض معنا غنیمت نږدې وسفرا قاصد لاتبعوک دوی بیا تا سره ځي. ولئن بعدت عليهم الشقه که لرې سي په دوی باندې دا مسافه وسيحلفون بالله زرد دوی به قسم وکړي په الله لو استطعنا که د موږ وسه وی لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. والله یعلم انهم لکاذبون. منافقین ول عفا الله عنک عفو کړي د الله له چاپړوسان طالبانو. همداسې بېګا مې ټلیفون کته یو چا میسیج راته کړی وي مبارک دې شه دا نوې وظیفه دی الله مبارکه. دا میسیج مې چې واورېد بل میسیج مې چې واورېد وایي شیخ صاحب زه یې له وظیفې نه لرې کړی یم چې بیا دې فکر وي چاپړوسه. هغه چا جعلي هغه نشر کړي که نه چې کابل والي طالبانو 2000 وارې مې چې د کابل والي کې والله کې وکړمه. دا طالبانو زه اوس د والیانو والي یم نه یم د والیانو والي. زه څه لیونی یم چې د کابل والي توب کوم. دا ګپ نه سر لګم ولاکې چې طالبانو په زور مې هلته کښېنیم بېرته به ترې راتښتمه. نو دا خو تاسې دې ته هغه نه سئ طالبانو. زه اوس د والیانو والي یم طالبانو هلته مې کابل و. دا هسې طالبانو افواهات دي. دا باندې به هېڅکله طالبانو علم سره نن موږ علم ته ډېر ضرورت لرو. دماغ په کار باندې 10 والیان راوله دا کار نسي کولی طالبانو. او والي خو دا تاسې کې به زه 10 نفره 20 نفره تاسې ولایت کولی سئ طالبانو. دا هسې خیالونه خوبونه دي طالبانو. نو دی چاپړوس ته ګوره دا همدغه منافقینو غوندې که نه څه طالبانو چې کله سخت جای بیا هېڅ شي نه یو چې نږدې جای بیا وي زه به هم د سره لاړ سمه. عفا الله عنکم. ما داسې ورته ولیکل جواب مې ورنه کومې پېژانده ورته ومې لیکل مال یې څه شي مبارکي خبر یې څه شي دي مال زه بې خبر نه یم او تر هغه وخته زه خبر نه وم. عفا الله عنكم عفا الله عنكم لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. طالبان عفا الله عنك لما أذنت لهم
ولې تا دوی ته اجازه وکړه حتی یعنی طالبانو دوی ته نبی علیه السلام چې راغی وایي زه مزه یې پروا نه کوي نو الله نبی علیه السلام ته سرزني شو که ولې دې اجازه ورته وکړه تر څو چې تا ته معلوم نه ول هغه کسان چې رښتیا وایي او هغه کسان چې دروغ وایي تا ته معلوم نه وي ولې دې ورته ویلې ښځه صحیح ده مزه دا منافقینو درته ویلي ول دلته طالبانو د روح الماني او د تفسیر کشاف په منځ کې طالبانو یوه شخړه رامنځته سوې ده تفسیر کشاف کې دلته لیکلي وایي دغه ټکی عفا الله عنك لما اذنت لهم وایي دا کنایي ده عن جنایت چې نعوذ بالله نبی علیه السلام یو جنایت کړی هغه جنایت دا ده اخطأت وبئس فعلت خطا سوی نبی علیه السلام او بد کار دی کړی بس دا په روح الماني بده لګېدلې ده چې ششترې داسې ویلي چې بد کار دی کړی ده داسې طالبانو سره الوزولې ده که نه سخت درانه بمونه یې پرې غورځولي دي او رښتیا هم د طالبانو جارالله زمخشري بېادبي کړې ده طالبانو د نبی علیه السلام په حق کې وایي دا کنایي ده عن جنایت وان معناه اخطأت وبئس ما فعلت یو سړی چې خطا سي طالبانو د هغې سره دا لازمه نه ده چې بد کار دی وکړي ډېر ښه علمي بحث طالبانو روح الماني کړی نور تېرېږم طالبانو ورک کوی دا ټول لفظي تحقیقات دي کې به ډېر سر نه خوږو راخوږو معتزله او دا جهمیه او ټول خو طالبانو همدې غرق کړل ټول عمر هم په همدې کې تېر سو لادرې او عنادیه خو لا بیخي تر اوسه لیدلي نه دي یوه جمعه به شرقایت کې راته تېره کړله که نه عندیه او ادریه او نادریه خیال باسې خیالي دنیا وله طالبانو داسې به هم ویلي که نه عنادیه او عندیه او لادریه ومونه لیدې تر اوسه پورې طالبانو چې دا چېرته دي سړی باید په هغه زمانه کې بحث وکړي په چا باندې که نه یاره کیدای سي لادریه یې زویم زه نن زمانه کې طالبانو روح الماني یوه خبر دلته کړې تفسیر کشاف به مطالعه کوې که نه روح الماني سره له حاشیې چې کوم نقل کړی تفسیر کشاف د جارالله زمخشري متبحر عالم به مطالعه کوي بل څوک مطالعه ورته صحیح نه ده نه به یې کوي ځکه هغې کې اعتزال ډېر پروت ده طالبانو دومره زوی مړی سړی خبره به نحوي درته کوي اعتزال پیچکاري به در کې در تېره کړي لا یستأذنک الذین یؤمنون اجازه نه غواړي له تا نه کسان چې مؤمنان دي په الله او په ورځ د آخرت ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم والله علیم دا اجازه چې تا نه غواړي چې موږ نه ځو دا څوک دي منافقین دي انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالآخرة وارتابت قلوبهم فهم فی ریبة یترددون ولو ارادوا الخروج کچیرته دوی اراده درلودلی د وتلو لاعدوا لهم عدا تیار کړی بو دوی اسباب ولكن كره الله لكن الله بد غنین بعاثهم د دوی را پورته کېدل فثبتهم الله دوی کینولی دي فثبتهم الله دوی بند کړي دي وقیل اقعدوا مع القاعدین ویل سوي دوی ته کینئ له ښځو سره ولو خرجو که وځي فیکم که بالفرض همدغه منافقین جهاد هم د سره لاړ سي ما زادکم الا خبالا زیات به نه کي تاسې مګر شر و فساد مو ولأودعوا خلالکم او را پیدا به کی سعی او کوشش به وکړي په منځ د تاسې کې د شیطانتونو یبغونکم الفتنه طلب بکی په مابین د تاسې کې فتنه وفیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین لقد ابتغوا الفتنه دوی طلبوي فتنه دوی طلبوله فتنه مخکې له دې نه هم وقلبوا لك الامور اړولي دي تا دپاره امور یعنې چلونه یې درته جوړ کړي حتی جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول بعض لدوین اغدی چې وایي اذن لی دا طالبانو یو کافرو جد ابن قیس نومید منافق نبی علیه السلام ورته ویلې ځان تیاروه که نه تبوک جهاد ته ځو د بنو الاسفارو جهاد ته ځو دی څه ورته نبی علیه السلام د ما له ښځو سره ډېر هغه ده او د هغوی ښځې ډېرې زیړې زیړې داسې سپینې سپینې ښځې دي بیا به ما نه ګناه سوي زه نه ځم ما پرېږده ومنهم من یقول اذن لی ما مې امتحانه وه یعنې هلته چې زه لاړ سم بیا به ښځو ته ډېر ګورم زه چې به ګناهګار سم الله څه وایي الا فی الفتنة سقطوا دوی خپله په فتنه کې غورځېدلي وان جهنم لمحیط بالکافرین وان تصبک حسنة که ورسیږي تا ته حسنه تسؤهم تا غمجن کوي وان تصبک مصیبة یقول وایي قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون
قل ورته لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل ورته هل تربصوا بنا انتظار مکوي مونږ ته مگر د دوه شیانو په جهاد کې، احدى الحسنيين یا نصرت یا شهادت، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله وبرسي تاسو ته عذاب من عنده، یا الله لخپل طرف نه یادی مونږ په لاسونو، فتربصوا انتظار کوي انا معكم متربصون. قل ورته انفقوا نفقو کوي د مالونو په مصالح د غازیانو کې طوعا او کرها لن يتقبل منكم نقبليږي له تاسو نه انکم کنتم قوما فاسقین. وما منعهم تشي منع کړل دوی ان تقبل منهم نفقاتهم چې قبول سي دوی نفقې ترنا، ندی منع کړي دا چې قبول سي دوی نفقې الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يؤتون الصلاة الا وهم كسالى، نرازي مانځ ته دوی مگر سست، په داسې حال کې چې سست وي، ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم، اې د الله رسول تعجب کې دیوانه چې مالونه دي دوی، ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله دوی تا قسم کوي چې انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، بلکې دوی قوم دی ډاریږي له تاسې نه، اسې اسلام دی ډار دی وجه نه ظاهر کړی. لو یجدون ملجا که پیدا کی دوی یو جای د پناه محکم او مغارات یا غارونه پیدا کی او مدخل او مدخلا لولو الیه ورغلی بو دوی غته وهم یجمحون، تیز به ورغلی ول دوی دی غارونو ته. ومنهم من یلمزک فی الصدقات، دا داسې چلو طالبانو زو خویسری ورته ویلې منافق حرقوس ابن زهیر التمیمی نومید، حرقوس ابن زهیر التمیمی. نبی علیه السلام طالبانو غنیمتونه د بني حوازنو او د حنین د جهاد په ورځ تقسیمول، نبی علیه السلام ته څه وایي؟ مسلمان هم د طالبانو رسول علیه السلام ته څه وایي؟ یا رسول الله عدل عدلک. نبی علیه السلام ورته ویلي ومن یعدل اذا لم اعدل، چې زه عدل ونه کړم بیا به څوک؟ الله دا آیت را نازل کړ. ومنهم من یلمزک فی صدقات، عیب وایي په تا باندې په تقسیم د صدقو کې، فإن اعطوا منها که ورکې خوشحالیږي وإن لم یعطوا من اذا هم یسخطون، بیا په غوسوي. دا طالبانو د خوارجو پلار هم دغه سړی دی. خوارج طالبانو تاسې به یې ښکر به لري که غوږونه به لري. خوارج چاته وایي؟ خوارجو معنا دا ده چې یو اسلامي حکومت جوړ سي، اسلامي حکومت چې جوړ سي د اسلامي حکومت په ضد باندې چې څوک باغیان را پیدا سي دې ته خوارج وایي طالبانو اصل کې. پوه شولې؟ تاسې طالبانو د کتاب الجهاد کې بحث وي، کتاب الخوارج یو فصل کې دي خوارج هغه چاته وایي چې د نظام اسلامي نظام په مقابل کې مسلمانان ځان بلی راپورته سي، دغه بغاتو ته طالبانو خوارج وایي. خبر باندې پوه شولې؟ کما نشاهد اليوم مثلا بل هم همداسې دي، هغه هم خوارج دي. نه نومونه یې مه یادوه مولانا، نو خو زتي خو که نه څه یي چې د اسلامي نظام په مقابل کې چې هر څوک راپورته سو هغه څوک ده. نن خو تنه موږ خوارج طالبانو هغه چاته وایي چې دا صحیح نه ده. طالبانو اول خارجي سړی طالبانو چې د اسلام په ضد راپورته سو زول خوی سره و، او بیا د خوارجو نوم طالبانو د علي رضی الله عنه په خلافت کې ورته وسو چې امام ذهبي سیر اعلام النبلا کې ډېره ښه نقل پې کړی ده. نو دې ته خوارج وایي. خوارج د خروج نه ده، یعنې د مسلمانانو د امیر له قمندې نه دی وځي، هغه خبر نه مني، ځکه ورته خوارج وایي. ولو انهم ردوا کچرته دوی راضي سي ما په غشي باندې اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل ورسوله انا الى الله راغبون انما الصدقات صدقيت للفقراء والمساكين فقرانو ته به ورکوي او مسکینانو ته
طالبانو مسکین او فقیر چاته وي؟ مسکین هغه چاته وي طالبانو چې هېڅ شی هم نه لري. طالبانو دلته بیا سوال جایز ده، هېڅ شی نه لري. سوال فقیر هغه چاته وي د یوې شپې د ورځې شی لري، بیا دلته سوال جایز نه ده. دا اوس زمانه کې چې کوم سوالګر دي سوال کوي طالبانو دی د یوې شپې که درته شی لري که نه چې لري دوی ته سوال حرام ده چې ورکوي اعانت فی المعصیت ته. طالبانو ما په دې بحث کړی. دا اوس پوډریان دا خلک بعضې چې ځوان سړی وي طالبانو سوال کوي، دا څنګه ده؟ حرام ده دا سوال که نه؟ نو چې حرام سو طالبانو سوال ته چې ورکوي دا اعانت فی المعصیت ته طالبانو دا هم ناروا ده. شامی په دې بحث کړی. انما الصدقات للفقراء والمساکین. طالبانو دا حدیث ملایان ډېر یادوي، الفقر فخری، فقر دی ما فخر ده. روح المانی بم پې اچولی طالبانو دروغ ده وایي دا الله مو غرق که کنه. ملایان بس رښتیا وایي طالبانو فقر فخر ده، دا دروغ ده طالبانو. اما فقر فخری کذب لا اصل له. روح المانی وایي دروغ ده دا حدیث هېڅ اصل نه لري. والعاملین علیها او هغه چې عاملین دي ورباندې هغوی ته یې ورکوي. والمؤلفة القلوب. طالبانو مؤلفة القلوب داسې ول چې نبی علیه السلام به کله غنیمتونه ونیول لکه همدې غزوې د حنین کې د طلقات څه ول طالبانو دې کې غټ غټ کافرانو دې ته څوک ورک ډېر مال یې ورک پیسې مازې دې دپاره ورکړې چې څنګه سي چې زړونه اسلام ته. خو مؤلفة القلوب اوس نسته طالبانو، اوس به یې نه ورکوي ځکه به یې نه ورکوي. روح المانی وایي هلته اسلام ضعیف و طالبانو، اوس خو اسلام ضعیف نه ده. وفي الرقاب او پر اخلاصولو د بندیانو کې که مسلمانان بندیان ول کنه د صدقات به ورلیږئ چې د هغې فدیه سي. دا بیخي طالبانو په اسلامي امت کې څوک ده کنه؟ دا اوس څومره مسلمانان بندیان دي طالبانو په پیسو خو مسلمانان را خلاصوی سي کنه، خو دا ماده په مسلمانانو کې مړه ده. والغارمین هغه کسان چې قرض ورباندې وي دین هغوی ته صدقې ورکوي. ګوري طالبانو زه اوس هېڅ هم نه وایم په دغه افغانستان کې داسې خلک تاسو ته معلوم دي چې د قرض له لاسه بېچارهګان زوبل دي او قرض هم د مجبوریت د وجې نه کړی. الله ګوره څه وایي انما الصدقات للفقراء والمساکین والفلان کله دې چې مور مړه سو پلار دې مړه سو صدقه کوي ویې که بلکل موږ کله درته ویلي چې مې کوه فایده کوي داسې چل وکړه. یو څه پیسې دې دپاره بیل که چې کوم مسلمان بندي وي اسلامي حکومت د طالبانو یو هغه جوړه کړي، یوه څانګه دې جوړه کړي. څانګه یې چې جوړه کړه دا پیسې به هلته پکې ذخیره کېږي. کله که یو مسلمان هغه کېده په نوره دنیا کې په پیسو به موږ هم څه پیسو کومک ورسره کوو، صدقې به هلته هم لاړ شي، مسکین ته به هم وي، فقیر ته به هم وي، او چا باندې چې دینونه ول طالبانو دین والا ته به هم پیسې د دې جنه ورکړي. دته چې وایي چې قرآن داسې وایي صدقه دغو خلکو ته ورکه دی وي نه قسم د کې ربانې بله کې چې تر څو پورې خطرناکې وریځې پخې نه کم او هغه سړی ورته راونه غواړم چې په نوم کې صیب وي که نه صیب چې په نوم کې چا دې ما خیرات کې کینه غریب نه سړي بچی څوک په خیرات کې پرېږدي اماموډ نه کېږي. غریب چې خیرات ته راسي بیا خلک وایي دا خو هم بیخي دوستان نه لري که نه او خیرات یې چې کړی چې د خیرات په ورځ باندې دا زرې موټر وي او دا ټانګونه وي او دا رینجرې وي او ولاړې وي داسې بریتو پکې تاویږي خیرات مې کړی د خیرات نه د زوی مړیا خلکو ته ځان ورښیي چې ډېرو خلکو سره زه شناخت لرم. دا که نه طالبان هم داسې کاشکې طالبانو موږ خیراتونه وکړو، کاشکې صدقې وکړو. بیا چې ورته وایه بیا څه وایي دا وابیان دي خیرات نه مني. زوی مړې خیرات خو منو خو موږ وایي دا ټانګ وله مه راغواړه دا زرې وله مه راغواړه په ده خیرات نه کېږي. دا سیبې چې نوم کې دا یتیمان کم دي غریبانان کم دي دې کلي کې هغوی ته یې ورکړه که نه. خو طالبانو دا به کوو انشاءالله که د الله خوښه وه ښه هغه کېږئ به نه دا ناامیده کېږو نه موږ خپل هدف ته انشاءالله ځان رسوو. عربي نړۍ کې طالبانو دې مسلې کار کړی، عربي نړۍ کې طالبانو دا شیان نسته. په 3 ورځې جومات کې کېنه فاتحې ته دا نشته طالبان هېڅ هم نسته ده. هغوی چې مړی اوسي طالبانو صدقې خیریه موسسې لري هغوی ته یې ورکوي. افغانستان کې څومره ډېرې څاوي دي تاسې فکر وکړئ عربي لیکنې یې پې کړي که نه دا ټول هم هغوی چې پلرونه مړه سي موسسې ته اعتماد پې لري هغه موسسې اسلامي وطنو کې څوک پې وهي څاوي وي تا د وریځو به ډېر غټ خیرات یي که دي تا په وطن کې چې خلکو ته د څا ضرورت هغوی وابیان سول ته د سړي بچی سولې دا طالبانو ریشخندونه دي. تاسې وطنو کې څاګانې شته چې پې عربي موسساتو وهلي وي
چا په وطن کې د ګوتې جګې کوي اول د موږ د مدرسې چا مو لیدلې تاسې لیکنې ته ورسئ دا ښځه چېرته وسیله چې موږ ته د مدرسه کې چا وهلې کاناډا کې هلته لیکل پې کړي که نه نو زه څه فکر کوم طالبانو چې کاناډا کې یو مسلمانه چې هلته یې مړی سوی صدقه په دغه نیت باندې کوي چې ما مدرسه کې چا ووایي دا څومره لوی ثواب به طالبانو وررسیږي دا سوونو طالبانو چې تنها د مدرسه کې اودسونه کول دا څومره لوی ثواب ده او ته چې دلته د پلار مړ سي نه دا مولایانو خبره بیخي والله که ومنمه دا وابیان دي ښه څه شی کوې صیب راوغواړه صیب خو چې کور مخته ولاړ د ایکشن برابري وفي سبیل الله او په لار د الله کې طالبانو علما وی روح المانی وی په لار د الله کې علما د علوم اسلامیه او بل طالبانو مجاهدین خدا الته طالبانو چې څوک وي د فی سبیل الله عام ده خو چې په قران وي بعضې ملایان وی مولا چې څومره پیسې مو لري هغه ته څوک صحیح ده دا مرجوح روایت د طالبانو په فقه کې دا صحیح نه ده فقر شرط وابن السبیل او مسافر دلته څه نور احکام هم شته طالبانو یو سړی د طالبانو مدیون ده دما په د دین د طالبانو زه ښه خان یم خو پیسې مې ټولې په خلکو قرض دي اوس دومره ضرورت سو روزې ته د کور خرچه نه لرم ما ته زکات صحیح ده و طالبانو که دلته دی منکر نه او دا دین مؤجل و یا ما ته جایز ده ما ته زکات صحیح کیږي او که د زکات راواخلي طالبانو یو ته یې تناور کې په دغه مصرف دا خو مصرف ته زکات سو په فقه کې دې باب ته څه وایي مصرف ته زکات که دا یو ته ورکم صحیح ده ومنهم الذين يؤذون النبي بعض لدوینا کسان دي چې ضرر رسی نبی علیه السلام ته ویقوذون نبی علیه السلام ټول اورېدل ده دا به طالبانو دوی داسې کول کله کله به طالبانو خبرې کولې بیا به ویلې چپ سئ دا نبي علیه السلام ته دا خبره ورسیږي او نبي علیه السلام هره خبره اوري یعنې هر څوک چې خبرې واوري د خبرې اوري الله د آیت را نازل قل ورته وایه هو اذن خیر نبی علیه السلام صرف د خیر خبرې اوري لکم یؤمن بالله ویؤمن بالله الله یقین لري په الله باندې ویؤمن للمؤمنین او ایمان لري الله مؤمنینو لره نبی علیه السلام یعنی د هر چا خبر نه مني یؤمنو اعتبار کوي په خبره د الله او اعتبار کوي په خبرو د مؤمنانو ورحمة للذین آمنوا منکم والذین یؤذون الرسول الله لهم عذاب علیم یحلفون قسم د کړکۍ له خلاصه کوي طالبانو ګرمي مو کړه بیخي یحلفون بالله دوی قسمونه کوي په الله لیردوکم چې راضي کی تاسې والله ورسوله احق ان یردو ان کانوا مؤمنین دوی به طالبانو هسې قسمونه کول دي منافقینو دا داسې چل و طالبانو یو سړی و له منافقینو نه یو ورځ ولال د وی دوی د صحابه داسې فکر کوي چې موږ خیر خلک یو اشرف خلک یو قسم د وی دی له خرو نه نعوذ بالله بتر دي دا خبره یو سړي واورېدل نبي علیه السلام ته ورله نبي علیه السلام ته چې ورته سړی راوغوښته دی ویلې وی دروغ ما بیخي دا خبر کړې نه ده د سړي مسلمان ویلي الله پاکه اوس د ما تایید وکړي الله د آیت را نازل یحلفون بالله لکم لیردوکم والله ورسوله حق ان یردو ان کانوا مؤمنین الم یعلموا دوی نه دي خبر انه من یحادد الله ورسوله څوک چې مخالفت وکړي له الله او رسول سره فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقين منافقون داریږي منافقان ان تنزل عليهم چې نازل نسی په حق د دوی کې سورة تنبئهم خبر به ورکړي الله بما هم د مسلمانانو ته بما په غشي چې په دوی په زړونو کې دي قل ورته استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون الله چې د راویستونکی د هغه شته چې تر ډارېږي دوی په دې ډارېدل که نه چې الله داسې هغه ورته ګوره دومره طالبانو پوهېدل بیا هم منافق توب کو چې الله د آیتونه را نازل نه کړي چې د موږ هغه راز بې افشا سي او زړونو کې مو دا خبرې دي که نه ولئن سألتهم لیقولن انا کنا نخوض دا داسې چل و طالبانو چې منافقین یو ورځ راجمع سول طالبانو ویلې وی غزوه د تبوک کې رسول علیه السلام سره تللي ول نو هلته یې څه ویلې
منافقینو وایي دغه سړی وایي چې زه به د شام قصر فتح کړم او پلانکی هیهاته وایي دا ډېره لرې ده. داسې چټي دا سړی لګیا ده. نبي علیه السلام یې ښود. نبي علیه السلام ورته ویلې دا خلک ودروئ. څه ودرول؟ ورته ویلې ولې مو تاسې دا خبرې کړي دي؟ نبي علیه السلام هسې ټوکم کولې، هسې مجلس ته خو بس ټوکم وکړله، په دې به یې خبره تېروله. ولئن سألتهم ليقولن انما كانوا نخوض ونلعب قل اب الله وآياته الله او پایتونه مسخري کوي ورسوله كنتم تستهزئون ولا تعتذروا تاسع عذر مكوي قد كفرتم بإيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم كعفو كل طائفة تاسنا نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم دوی بندوي لاسونه له نفقې نه. نسوا الله دوی ویر کړی د الله، یعنی ترک د طاعت د الله یې کړی. فنسیهم الله دوی ویر کړي دي. ان المنافقین هم الفاسقون وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين كسان من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. بیا دوی پایده واخیستله په خپله برخه، نو تاسې م واخلئ په خپله برخه پایده، لکه هغوی چې اخیستلې وه من قبلکم بخلاقهم په خپله برخه. وخودتم تاسې م ګډ سوي وئ په باطل کې، لکه هغوی چې ګډ سوي ول په باطل. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم أيا ندر غلي دويت نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أصحاب الجنجل أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. الله زرد پدوی برحمتو کی إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعد کړی الله المؤمنين والمؤمنات سره جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها او مساكن طيبة وعده سره کړی چې طيب مسکنونه بوي في جنات عدن ورضوان من الله. لږ رضا له الله نه چې الله له موږ نه لږ هم راضي سي دا ډېره لویه ده. ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواه جهنم وبئس المصير. يحلفون دوی قسمونه کوي تا ته. دا داسې چلو طالبانو، یو د بني غفارو د جهیني د قبیلې سړی یو انصاری و، د دوی منځ کې جنګ سو. نو د بني غفار د قبیلې سړی راجګ سو، د انصاري یې وډباو، د منافق و. عبدالله ابن ابی اوسیانو ته ورغی، هغوی ته یې ویلې چې دا نعوذ بالله د نبی علیه السلام یې داسې مثال ورته ویلې، یا د عمر صاحب وایي یو سپی چاغ که بله ورځ تا خوري، موږ دلته مدینې ته راوسته، اوس غټ سو، اوس په موږ باندې خولې لکوي. او داسې ویلې که زه مدینې ته لاړلم بیرته له تبوک نه، عبدالله ابن ابی ویلې زه عزتمن به رسول الله ذلیل د مدینې نه باسم. الله د آیات رانزل. یحلفون بالله دوی به قسمونه کول په الله. ما قالو من بیا چې راوغوښتل بیا انکار که موږ دا نه دي ویلي. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد ایمانهم وهموا دوی قصد کړی بما لم ينالوا وما نقموا دوی عیب نه ویلې په هیڅ شي باندې مګر پس له دې ان اغناه الله چې الله او رسول دوی غنیان کړل له خپل فضل نه. فإن يتوبوا که دوی توبه وباسي دا خیر د دوی دپاره. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا ألیما في الدنیا والآخرة وما لهم نست دوی لره په آخرت کې وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. داسې منافقین ول طالبانو ښه
دوی چې کله تبوک نه راتلل د تبوک په جهاد کې رسول الله سلام سره منافقین ډېر تللي وو. داسې یو ګړنګ وو 12 نفرو مشوره وکړله چې دا نبی علیه السلام د اوښه په ګړنګ تېرېدله نو موږ تاسې به ازدحام جوړ کړو د نبی علیه السلام اوښه به ټیلو رسول الله به کته تېر وغورځېږي مړ به سي. هغه چې دوی څنګه د غجې ته رابرابر سول نبی علیه السلام سره حذیفه ابن یمان و عمار ابن یاسر خو الله بچ که نبی علیه السلام. نبی علیه السلام ورته ویلې دا مو وپېژندل وی نه مولونه یې وهلي ول خو هغه نه مو وپېژندل څه ورته وایي سوارلی نه مو وپېژندل. بیا طالبانو حذیفه ابن یمان ته به صاحبو د منافقین ټول رسول علیه السلام دته ورښودلي وو. عمر سي په خلافت کې به چې څوک مړو په مدینه کې نو پوښتنه به یې وکړله تر څو یې جنازه نه پې کوله چې ورې به حذیفه ابن یمان چې دا خو به هغو منافقینو کې نه وي که وبه بیا جنازه نه پې کوله. ومنهم من عاهد الله بعضې له دوی نه هغه ول چې عهدي کړي وو له الله سره لئن آتانا من فضله که موږ ورکو ده ته فضل لنصدقن دی خامخا صدقه کوي ولنکونن من الصالحین. دې ثعلبه ابن حاطب ویلې نبی علیه السلام ته راغی طالبانو نبی علیه السلام ته ویلې دعا راته وکړه چې مال مې ډېر سي. نبی علیه السلام ویلې څه کې خو بالاخره دعا یې ورته وکړله مال یې ډېر سو. بله ورځ ته چې زکاتونو وخت راغی ویې زکات راکوي زه خپل کار کوه. الله د آیت را نازل بیا توبه راو بیا طالبانو ته الله توبه نه قبلوله. نبی علیه السلام ته ویلې چې تر نه قبوله یې نه کړي صدقه. بیا د ابوبکر صاحب زمانه کې زکاتونه راوړل عمر صاحب زمانه کې زړل به. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون واعقبهم نفاقا. الله عاقبت دوی وګرځو نفاق په زړونو دوی کې تر ورځ د قیامت بما اخلفوا الله په سبب د غبانی چې دوی مخالفت کړي وو د الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ځکه دوی الله رسول الله ورته ویلي چې بیا به ګوره صدقې کوې وایي کوم یې دوی مخالفت وکړو که نه. ألم يعلموا ولدوی ندی خبر ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين. دا داسې چل و طالبان نبی علیه السلام یې صدقې راوړئ چې صدقې راوړي چا نیمایي مال راوړ چا څومره. یو صحابي و بیچارهګۍ د ورځې مزدوري کړې وله 8 روپۍ ګټلې وي نیمایي یې راوړلې طالبانو نه څومره ساع هغې مزدوري یې کړې نیمایي یې راوړه طالبان 2 ساعین وي یو ساعه یې ځان ته پرېښودله یو ساعه دوی ویلې وو اشارې کولې یو بل ته چې دې ریاکار ته ګوره دم راوړل. الله د آیت را نازل الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین هغه چې عیب وایي په اطاعت کوونکو صدقه کوونکو مؤمنانو په صدقات والذین لا یجدون الا جهدهم دوی مسخره کوي ورباندې سخر الله منهم الله په دوی مسخره وکړه ولهم عذاب الیم استغفر لهم او لم تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الكافرين. دا داسې چل و طالبانو چې عبدالله ابن ابی مردار سو نو دا زوی بیا ډېر ښه مسلمان و هغه هم عبدالله نومېده عبدالله ابن عبدالله. بیا ورته ویلې چې ته بښنه ورته وغواړه. چې ده بښنه ورته غوښتله طالبانو الله د آیت را نازل کړه څومره بښنې ورته وغواړې. قبرې باندې ولاړو طالبانو عمر صاحب راکش کو د جنازه باندې ولاړو راکش کو دوی په منافق څنګه جنازه کوي. عمر صاحب ما پاسته ځان سره ویلې څومره جرأت دې وکړه رسول الله دې راکش کو خدا طالبانو سختې زورولي ول. فرح المخلفون فرح خوشاله والمنافقون هغه چې پاتې ول جهاد نه بمقعدهم خلاف رسول الله یعنی چې رسول الله السلام جهاد ته تللي منافقین دلته پاتې دوی خوشاله دوی ښکلې رسول الله مغولولی ده. وکرهو دوی بده ګڼله ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله وقالو دوی ویلې لا تنفروا فی الحر مزئ تاسې جهاد ته په ګرمي کې قل ورته نار جهنم اشد حرا لو کانوا یفقهون فلیضحکوا ودي خاندي دوی ډېر ودي خاندي لږ ولیبکو کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون فان رجعک الله که بیرته الله تل سفر دی تبوک نه راوګرځولې الی طائفة منهم
فاستأذنوک بیا بل واری بتانی اجازه وغواړي للخروج ته ورته وایه لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انکم رضیتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفین ولا تصل على احد منهم مات ابد ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. روح المانی دلته طالبان یوه خبر کړی دی کافر قبر ته ورتلل څنګه دي. یو چا خپلوان وي کافر وي قبر ته ورتلل څنګه دي. زیارت تی کول تنها نور دعا معا خو نه طالبانو کافر ده. زیارت ته ورتلل ډیر بحث مالها او معلیها نه وروسته طالبانو جایز ده ځکه زیارت په اسلام کې د دې دپاره ده چې اخرت ځان ته راپویات کړي. اسلام یو ژوندی وسمل ده دغومره بیا هم دی وی احتیاط دا ده چې ورنسي نفس جواز یې ور هغه کړی وی احتیاط. ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم. الله را باسي نفسونه د دوی وهم کافرون نه وتزهق راوزي نفسونه د دوی او دوی کافران وي. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منه اجازه غواړي له تانه مالداران د دوی وقالوا وایزرنا پرېږده موږ نکن مع القاعدین موږ به م نه ځو کوي تا خوښ کوي. ردو دوی راضي وي خوشحالي به دې بې ان یکونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون راغله کسان چې عذرونه غوښتل له کوچانو دغه کوچان یو خو د مدینې منافقین ول دا کوچان منافقین کوي ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء نست په ضعیفانو نه په مریضانو ولا على الذين لا يجدون چې نه پیدا کوي ما هغه چې نه پقی کی حرج په دوی بیا حرج نسته چې جهاد ته لاړ نسي. وإذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين نستپغ کسانو باندې ګناه اذا ما اتوک کله چې تا تراغلل ونه پرول لتحملهم ونه پر صحابه نبی علیہ السلام تراغلل ورته ویلې موږ هم جهاد ته ځو موږ ته اسباب و پیسې و شیان راکه یا وخان راکه چې جهاد ته لاړ سو دوی خپل غریبانان ول. قلت تا ورته ویلې لا اجدو نه پیدا کوم ما احملکم علی تولوا دوی وګرځېدل واعینهم تفیض من الدم سترګې به یې دلې اوښکې به یې ولې حزنا لوجه د غم الله یجدو ما ينفقون زړلې چې موږ ولې جهاد ته نځو داسې مخلص خلک هم بیا ول. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.